السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مujza یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن ورځ درته په اډوبي پوټوشاپ کې د لومړي کورس دریم ویډیو لوست یا درس ریکارډ کوم. په تیر کورس کې مونږ د پوټوشاپ په ورک سپیس باندې درس درلود. په دې نننۍ دریمه درسي ویډیو کې به مونږ د پوټوشاپ په پریفرنسز یا سیټینګ باندې کار کوو. کله چې تاسو پوټوشاپ خلاص کړئ نو ایډیټ ته به راشئ. له دې ځای څخه تاسو د پوټوشاپ مکمل سیټینګ د پروګرام کولی شئ چې تاسو کوم آپشن ځان ته انکوئ څه ډول سیټینګ وکئ تر څو چې تاسو د کار په وخت کې له هغې څخه له ستونزو مشکلاتو څخه خبر وئ او پوهیږئ چې دغه ټولز له دې ځای څخه کار کوي، له دې څخه دا آپشن ان کیږي آف کیږي یا کومې مسلې تاسو ته راځي هغه له دې ځای څخه تاسې حل کولی شئ. نو دلته که چیرته مونږ اول دلته جنرال ته راشو نو د دې شرکټ کنټرول کې هم ده، نو تاسو سره به دغه وینډو خلاصه شي. لومړی به دلته مونږ راشو د فایل هینډینګ ته. دلته چې تاسو د کوم آپشن ښکاري د اټومیټیکل سیو ریکیوري، دغه آپشن چې دی دا ډیر ضرور دی. کله کله چې تاسو پوټوشاپ کمزوری وي یا کله ستاسو پوټوشاپ کرش شي یا ستاسو پوټوشاپ هینګ شي، بعضې وختونو کې د بعضو کسانو کمپیوټرونه ډیر سلو وي نو هغه بعضې وختو کې کرش کیږي، نو هغې دپاره تاسو دلته اټومیټیکل سیو آپشن لرئ. که تاسو دلته راشئ ګوره دلته 5 منټس یا 10 منټس یا 15 منټس یا چې تاسو څو منټه غواړئ چې ولیکئ چې په هغه وختونو کې مثلا ته پوهیږئ چې زما کمپیوټر کمزوری دی، په دغه ټیم کې ماته دومره وخت بعد یو مشکل جوړیږي نو زما فایل دی هغه اټومیټیکل په سی کې سیو شي چې هغه بیرته زه پوټوشاپ خلاص کړم چې هغه ریکور کړم. نو دلته که چا کمپیوټر ډیر زیات سلو وي نو هغه د 5 منټ استعمال کړي، د 15 منټه د انتخاب کړي، یا مثلا که چا کمپیوټر ښه وي نو هغه 10 منټه، څومره دی په ځان په دې کمپیوټر باور لري نو هغه وخت دی منتخب کړي. نو فی الحال ما سره کمپیوټر ښه دی نو 10 منټ ما دپاره کفي دی. بل دی مونږ سره د کله چې تاسو پوټوشاپ برش باندې کار کوئ نو هغې کې بیا تاسو سره دغه برش سیټینګ راځي. دا به دې نه کینسل کو، یو ایمیج به دې ځای څخه اوپن کو. فور ایگزامپل دا ایمیج به راواخلو. دلته چې تاسو کله د برش سلیک کوئ نو تاسو سره دغه برش داسې ښکاري، د تاسو د سرکل ټایپ تاسو ته ښکاري. نو که چیرته زه کنټرول زیډ شم دلته ایډیټ ته راشم، ایډیټ کې پریفرنس ته راشم، دلته به مونږ سره د کراسر سیټینګ ښکاري. ګوره که دلته تاسو راشئ دا به تاسو سره داسې ښکاري، سټنډرډ به داسې ښکاري، نارمل به داسې ښکاري. بعضې وختونو کې چې کله تاسو د کیپس لاک بټن آن وي نو دا ګوره تاسو سره دغه د پلس نشان ښکاري. بیا تاسو ته پته نه لګي چې مونږ څه رقم دا برش استعمال کړو، دا برش سایز څومره دی، هیڅ درک نه لګېږي. زه به کنټرول زیډ شم نو د دې حل دپاره ګوره دلته به د کیپس لاکس بټن کیبورډ کې آف کړئ، بیا به تاسو دا مسله نه راځي. ډېر ځایه خلکو ته دا مشکل وي چې برش باندې کار کوي یا په برش باندې یا مثلا د اریزر ټول باندې کومه صفایي کوي نو بیا دوی ته دغه مسله وي، یا د ایمیج سایز وړوکی یا غټ وي نو هغه وخت کې دا مشکل وي. نو تاسو بیا له دې ځای څخه دا کنټرولولی شئ. بل دی مونږ سره دغه آپشن دی، ګوره دا تاسو سره دې نه دې باندې تاسو دا کلر راخستی شئ. ګوره دا کلر له دې څخه مونږ د دې مرغۍ کلر د یوې څنډې نه راواخست. نو دغه آپشن تاسو داسې ښکاري. که چیرته ایډیټ ته لاړ شئ، پریفرنس ته راشئ نو بیا به تاسو دلته به راشئ. ګوره که تاسو داسې غواړئ ګوره دا بیا تاسو سره دغه شان ښکاري. دا وګوره له دې ځای څخه دا کلر راخلی، مثلا د خپو نه یې راخلی. نو دغه ترتیب چې دی له دې ځای څخه کنټرول کېږي. بل آپشن مونږ سره دلته د ډیلیټ کراپ پیکسل دی. بعضې وختونو کې چې کله مونږ یو ایمیج کراپ کوو نو هغه بیرته بیا غواړو چې همغه خپل حالت ته راوګرځو. که چیرته مونږ دلته راشو ګوره دا ایمیج له دې ځای څخه مونږ د تل دپاره کراپ کو نو ګوره دلته به زه دا اپلای کړم یا به انټر کړم. واپس زه غواړم دا ایمیج واپس ما سره خپل حالت ته راشي. زه نه غواړم چې
دا ایمیج هغه شي له ما څخه له منځه لاړ شي. نو زه به څه چل کوم ګوره واپس چې زه دا دلته کلیک کوم دا ګوره دا ټول زما سلیکټ دی ګوره واپس زه دا کراپ کوم ګوره دا ایریا ما سره چې کومه مخکې وه هغه ختم شو نو ما ته هغه تصویر خراب شو. زه غواړم خپل حالت ته راوګرځم نو زه به اوس فعل خلک ګوره کنټرول زیډ ووهم ګوره اوس ما سره دا ایمیج دی زه دا آپشن زه دیز نه ان چیک مارک کوم دلته کلیک کوم واپس زه راځم دوباره چې کومه طریقه زه غواړم دا زه اوکې کوم دا وګوره اوس زه غواړم بیرته همغه ایمیج لاسته راوړم وګوره دغه ایمیج واپس ما ته راغی نو ما سره هغه ایریا نه ده ډیلیټ شوي نو دغه دپاره موږ دا آپشن استعمالوو دا ډېر ځایه دا استعمالیږي. بله خبره دلته موږ سره د مو ټوز ده دلته آټو سلیکټ دلته راځي د دې شرکټ دی وي کیبورډ کې د دې ګوره تاسو دا ټول سلیکټ کې وي دباو کې د دې شرکټ وي دی نو دا مو ټوز دی څه تاسو ایمیج یو ځای نه بل ځای ته وړی شي. که چېرته موږ دلته یو بل لیر ولرو نو موږ دلته یو ټیکس ولیکو مثلا موږ دا لرن ټکی ولیکه دا له دې ځای څخه زه کنټرول ای کومه چې دا سلیکټ شي او له دې ځای څخه زه دې کلر فار اګزامپل سپین کومه او دا دې نه اپلای کوم او دا اوکې کوم ګوره ما سره دلته دوه لیرز دي یو دا دی یو دا دی نو ګوره که چېرته موږ دلته راشو دغه له دې ځای څخه دلته راوړو دیز کې ګوره کنټرول بټن چې تاسو کیبورډ کې ونیسئ ګوره دا دیز کې چیک مار شي نو ګوره دا تاسو ته دا ښیي چې دا په دې دومره فاصله کې له دې ځای څخه دې ځای څخه دې ځای څخه لرې یا نږدې پروت دی او بل دا چې تاسو دلته ونیسئ ګوره داسې هم تاته شو کېږي چې کنټرول ورسره ونیسئ نو دا تاسو ته اټومیټیکل ټول هغه درته ښیي فاصله درته ښیي نو دا آټو سلیکټ دی دا بای ګروپ تاسو ګورئ بای لیر هم کتی شي. بل مهم شی دلته شو ټرانسفارم کنټرولز دی چې دا خورا ډېر زیات مهم دی له دې پرته تاسو ته پته نه لګېږي چې ما سره د آبجیکټ زه له کوم ځای څخه وړوکی کم یا غټ کمه ګوره دا چې زه آن چیک مارک کمه دا ګوره اوس ما سره د ایمیج هغه هینډلې ختم شي آلټ به ونیسم کیبورډ کې د سکرول بټن موس کې به د سکرول بټن تاو کمه دا به زه زوم کم. اوس که تاسو له نږدې وګورئ که نه زه دا ټیکس لیکوم غواړم چې دا لږ غټ کم یا وړوکی کمه دیز کې ګوره تاسو سره بیا شو ټرانسفارم کنټرول ښکاري دا چې تاسو کلیک کوئ ګوره دیز چې د ټرانسفارم والا چې کوم هینډلې دي دا تاسو سره ښکاري له دې ځای څخه تاسو اوس دا غټولی شئ او وړوکی کولی شئ نو دا فایده پکې شته. بعضې وخت کې تاسو یو تصویر دلته راوړئ فار اګزامپل زه دلته راشم پلیس امبیډډ ته د دې ځای څخه تاسو مثلا دا تصویر راوړئ نو ګوره دا تاسو دا هینډلې چې نه ښکاري یا مثلا دلته موږ راشو دا آن چیک مارکو نو دا اوس موږ ته پته نه لګي زه کوم څخه را وړوکی کومه نو ښه خبره دا ده چې تاسو به دا آن کوئ له دې ځای څخه به دا داسې وړوکی کوئ او دا به اپلای کوئ. بله خبره دا ده چې مثلا زه دیز نه یو تصویر راواخلم فایل انفو ډېر مهم شی دی کله چې تاسو په فریلانسینګ یا مثلا تاسو یو ویبسایټ دپاره تاسو یو ټمپلیټ جوړ کړئ هغه غواړئ چې په انټرنیټ باندې خرڅ شي په هغې کې تاسو خپل یا تاسو مثلا از پروګرامر یې تاسو غواړئ خپل فوټو چې دي نو دا تاسو آنلاین خرڅوئ نو هغې دپاره تاسو هغې کې ټایټل ولیکئ ستاسو فوټو نوم چې دی د څه به راکړي د هغه نوم به ورکوئ هغې سره ادر انفرمیشن لیکئ ډسکریپشن ورسره لیکئ چې دا له څه به راکړي دی ریټینګ ورکوئ کی ورډز استعمالوئ مثلا ستاسو فوټو چې دی اباوټ سکای پکې کېده دا بیا هلته ټاک کې سرچ کېږي که نه سکای ده فار اګزامپل ګرین مثلا غرونه دي وغیره وغیره ټګونه به تاسو ورکئ یا مثلا دلته تاسو ګوره کاپي رایټ نوټ لیکئ مثلا زموږ د فوټو چې دی د آرټ مجزه دی یا مثلا د موږ اډوبي سټوک فوټو ته اچوو یا وغیره وغیره دا به دلته ولیکئ دا شان تاسو په کومه کیمره تصویر به سره د هغه ټول انفرمیشن به دې کې درج کړئ نو دا ټول معلومات تاسو دلته سیو کولی شئ. بیا چې کله دا فایل تاسو سیو کړئ بل ځای کې خلاص کې خلکو ته به دغه انفرمیشن ښکاري ستاسو د فوټو سره به ستاسو انفرمیشن هم اویلیبل وي. یو بل مهم آپشن چې تاسو ته باید وویل شي هغه ریسایز ایمیج دی ډیورینګ پلیس دا کوم آپشن چې دی دا کله چې تاسو سره یو وړوکی ډاکومنټ خلاص وي نو هغې کې تاسو غواړئ یو تصویر امپورټ کړئ
نو هغه تصویر سایز ډیر زیات غټ وي نو چې کله تاسو تصویر په هغې کې واچوئ نو هغه اتوماتیکل ډیر غټ وي یعنی فیټ نه راځي په هغه ډاکومنټ کې فار ایگزامپل زه راغلم دا مثلا زه دا ریسایز ایمیج دا آن کمه او دلته راشم ګوره نیو ډاکومنټ خلاص کړم له دې ځای څخه وړوکي سایز کې پوټ ته راغلم دا سلیکټ کړم دا وړوکی سایز دی دا ما اوکې کړو اوس زه راځم پلیس امبیډډ ته راځم له دې ځای څخه تاسو ډایرکټ تصویر راخیستی شئ نو زه فار ایگزامپل راځم دلته یا مثلا تاسو غواړئ ډایرکټ دې کې تصویر واچوئ دلته زه فولډر ته راځم دا تصویر به راواخلم کوم چې ډیر غټ دی دا ګوره اوس دغه تصویر چې دی دا بیخي غټ دی که نه تاسو وګورئ زه آلټ پلس سکرول بټن سره په موس کې سکرول بټن چې دی که مګر د بټن چې دی دا ما سکرول کړه ګوره دغه ما وړوکی کړو دا ما زوم آوټ شوم زه اوس ګوره زه به له دې ځای څخه دا داسې وړوکی کوم آلټ سره آلټ پلس سکرول بټن به زه زوم ان شم دا دې نه راخنم دلته ایږدم دا یو ډول تکلیف دی ماته دا وګوره تصویر ما وړوکی کو اوس نور دې سره تصویر خرابیږي هم کوالټي هم خرابیږي ډېر لوی مشکل جوړوي نو ګوره دا تصویر ما څومره خورۍ دلته راوړوکی کړ نو ګوره کار دا ده چې کله تاسو دا بټن د ایډیټ ته راشئ پریفرنس ته راشئ جنرال ته دې کې ګوره دا آپشن تاسو اکټیویټ کړئ اوکې کړئ او راشئ فار ایگزامپل دې ځینه تصویر راواخلئ همدا تصویر به راواخلو دا ګوره اټومیټیکل په دې کې دا فیټ راغی مشکل یې جوړ نه کړل نو دا تصویر تاسو سره خپله بای ډیفالټ راغی بل آپشن دی موږ سره دا یوز لیګسي فری ټرانسپارنټ موډ آپشن دی دا چې کله موږ سره پخوا زړو ورژن کې به داسې و چې موږ به یو تصویر دلته به دا لاک خلاص کړو په دې باندې به کلیک کړو دا تصویر و چې موږ راوړوکی کولو که نه نو هغې سره به موږ شیفت بټن نیوله او موږ سره مو دا داسې ډرا کولو دا به بای ډیفالټ داسې ده وړوکی کېدو غټېدو لکه یو خوا بل خوا به سکیل کېدو نه خرابېدو به نه نو لکه اوس ګوره ما شیپ ورسره نیولی داسې غټېږي او که زه شیپ پرېږدم نو ګوره داسې کومه بیا مانه کوږ وږ یا مثلا یو خوا زیاتېږي بل خوا کمیږي نو مسله کوي نو دا اوس ما هغه زړو ورژنو د زړو ورژنو په شان آپشن ان کړی دی چې د په زړو ورژنو کې به داسې و که زه واپس دلته راشم پریفرنس ته راشم دلته جنرال ته راشم او دې کې واپس دغه آپشن آن چیک مارک کړم زه دا اوکې کړم دا ګوره اوس دا اټومیټیکلی لکه تا چې شیپ ورسره نیولی دی نو دا اوس هغه د زړو ورژنو په ترتیب کې نه دی اوس خپله اټومیټیکلی اوس شیپ نیولو ته ضرورت نشته سی 6 کې به موږ دې سره شیپ بټن نیوله نو اوس موږ سی 2001 ورژن کې کار کوو نو هغې کې دا مشکل نشته اټومیټیکل دا تاسو سره وړوکی کېږي اوس که زه شیپ ورسره ونیسم نو بیا به داسې چتېږي خرابېږي به صحیح انشاءالله چې تاسو دې ځای پورې پوه شوي وئ بیا راځو دلته سیټینګ ته دلته به راشو ګوره بل دی موږ سره آټو شو د هوم سکرین آټو شو د هوم سکرین آلریډي آن دی ګوره تاسو چې دلته راشئ دا هوم بټن ووهئ ګوره تاسو دلته پخواني کم ریسنټ فایلونه خلاص وي تیر کلاس ورک سپیس کې موږ په دې خبرې کړې وې نو هغه به تاسو هغه کلاس که تاسو نه یې کتلی وی ګورئ نو وګوره دلته به تاسو سره ریسنټ فایلونه ښکاري بیا چې واپس دلته راشئ دا به تاسو سره پوټوشاپ ته به دننه راشئ دا شان بل آپشن دی موږ سره ایډیټ ته به راځو جنرال ته دیز کې موږ سره بل دی او انټرفیس دی انټرفیس کې ګوره تاسو دیز نه دا کلر د پوټوشاپ بدلوی شئ مثلا بیخي سپین کلر ته اړوئ یا مثلا ډارک کلر ته اړوئ نو د دې ځای څخه تاسو دا بدلوی شئ بل دا چې د یو آی لانګویج کوم دی دا ګوره انګلیش عربیک انیبل دې کې عربي او انګلیش دواړه اویلیبل دي نو که چا اډوبي کې اکاونټ وي نو هماغه دې راډاونلوډ کولی هم شي او بل دا چې مونږ کم سافټویر تاسو ته په ټلیګرام چینل یا په هغه کې اچولی دي هغې کې مونږ تاسو ته په انسټالیشن کې ویلي وو چې تاسو کله پوټوشاپ انسټالوئ نو هغې ځای کې بیا انګلیش عربیک دواړه انتخاب کړئ نو بیا به تاسو سره عربي او پښتو اردو ټولې ژبې په پوټوشاپ کې په اسانه ډول لیکلی کېږي بیا له هغې وروسته تاسو ټایپ ته راشئ د زړو ورژنو کې تاسو دلته
ایست ایشین راځي هغه به انتخاب کړئ، خو دلته موږ سره اوس دغه دی، دا اپشن به تاسو انتخاب کړئ. په دې کې بیا د ټولو نړۍ ژبې دي لکه عربي شوه، فارسي شوه، نورې ژبې هم تاسو دیز نه اکټیویټ کوی شئ. نو بیا به په که نوی ورژن 2020 تاسو انسټال وي نو تاسو دغه اپشن انتخاب کړئ. بل اپشن موږ سره دلته ټولز دی، ټولز کې دلته overscroll دی. کله چې تاسو دا اوس الریډي چک مارک و د ان چک مارک و نو بیا به زه تاسو ته وایم چې دا څه فایده لري. کله چې تاسو پوټوشاپ کې کار کوئ غواړئ 2 سکرینه ولرئ، 2 مانیټر. اکثره ډیزاینران اډوبي افټر افیکټ یا 3D سټوډیو میکس کار کوي نو هغه 2 سکرینونه ځان ته لګوي چې د کوم کې کار کوي او ټایم لاین ورته یوز کې ښکاري مثلا، او ریزلټ چې د پروګرام مانیټر چې کوم دی یا سکرین چې کوم کې ایمیج یا ویډیو خلاص یا هغه بل سکرین کې ورته ښکاري. نو د کله چې څوک 2 مانیټره یوز کوي نو هغې دپاره دا پکار دی چې اوس مثلا زه دا پوټوشاپ داسې راولم، نیمایي سکرین راولم او زه راځم دا مثلا له دې ځای څخه دا فلوټینګ کړم او دا دلته راوړم. کله چې موږ 2 مانیټرې ولرو یا 2 سکرینونه جدا نو بیا داسې غواړم دا په یو سکرین کې ښکاري دا په بل کې. نو دلته ایډیټ ته به راشئ. ګوره دلته دا چې کله سپیس بار ونیسئ کیبورډ کې نو دا ای خوا دې خوا ځي، ګوره اوس نه ځي. نو زه به راشم ایډیټ ته او دلته به راشم ټولز ته. ټولز کې به ګوره دا overscroll بټن چې ده آپشن چې دی دا به چک مارک کړم، دا به اوکې کړم او سپیس بټن ونیسم. ګوره دا زه دې خوا مړی شم، دا به ګوره اوس ما سره بل مانیټر کې داسې ښکاري. نو ګوره دلته لایرې دلته دی او تصویر دلته دی. سپیس به ونیسم، ګوره دا په ماوس سره یې خوا دې خوا وړم، سپیس سره د هینډ ټولز اکټیویټ کېږي. نو دا وه د هغه دپاره مثلا تاسو 2 سکرینونو کې کار کوئ نو هغې دپاره دا آپشن تاسو ان کولی شئ. دا به زه واپس دلته راوړم او دا به دیس نه غټ کړم. بل دی یو بل آپشن ته راځو. بل آپشن دی موږ سره شو ریفرنس پوینټ. دا چې کله موږ ټرانسفارمیشن کوو نو دلته موږ ته یو پوینټ شو کېږي. دلته به راشو دا به اکټیویټ کو، دا به اوکې کو. ګوره که چېرته تاسو راشئ دا ایمیج سلیکټ کړئ، دا وګوره تاسو سره دلته د پوینټ شو کېږي، دا د اینکر پوینټ. غواړئ دا مثلا له دې ځای څخه ګوره دا ته وایي د مین نه تویږي، غواړئ دا پوینټ راوړئ دلته له دې ځای څخه. دا ګوره اوس له دې ځای څخه دا ته وایم دا ګوره دا به دیز نه تویږي. نو دا تاسو ته د اینکر پوینټ یا مرکزي نقطه ښیي، کومه چې له دې ځای څخه هم اکټیویټ کېږي، له دې ځای څخه هم کنټرولېږي. نو دا پوینټ تاسو ته شو کېږي چې غواړئ تاسو دا پوینټ درته شو شي یا نه شي شو. نو دا به زه اپلای کړم، دلته به راشم ایډیټ ته، ټولز ته، واپس به دا زه نه غواړم چې دا اکټیویټ وي. بل دی چې ډېر زیات مهم آپشن دی هغه موږ سره د پرفارمنس دی. هغې کې ګوره تاسو چې څومره ریم انسټال ما سره 16 GB ریم دی او ګوره اوس فی الحال په سیسټم کې د څه کم 2 GB ریم استعمالیږي او دلته پوټوشاپ کې موږ سره اویلیبل ریم دومره دی. او همداشان ګوره تاسو دلته د پرسنټیج ښیي ستاسو پوټوشاپ کې د ریم یوز څومره پکار دی، 80% پکار دی، څومره هم پکار دی. نو فی الحال پکار دا ده چې 80 یا 80 تاسو دا وساتئ، له دې څخه کم ونه ساتئ. بل دا چې تاسو ګرافیکس کارډ او پروسیسر غواړئ چې ګرافیکس کارډ او پروسیسر تاسو سره اویلیبل اوس ګوره ما سره دا ګرافیکس کارډ دی. نو ګرافیکس کارډ هم په دې ګرافیکس پروګرامو کې ډېر زیات رول لري، خاص کر دغه په 3D پوټوشاپ په 3D کې ډېر زیات یوز کېږي. نو له دې څخه هم موږ ډېره استفاده کولی شو. نو باید تاسو دا چک مارک وي. دا شان تاسو سره د هیسټوري کیش چې کم آپشن دی نو دا هم له دې ځای څخه تاسې کنټرولوی شئ. تاسو پوټوشاپ کې دا خبره ډېره مهمه وبولئ چې پوټوشاپ کې کله تاسو کار کوئ نو دا ستاسو د کیش فایلونه چې دي دا په سی کې سیو کېږي، هلته په یو کمپریس فایل کې سیو کېږي، هغه ډېر غټ وي. فار ایگزامپل که تاسو دلته سکریچ ډیکس ته راشئ، دیز کې ګوره تاسو چې پوټوشاپ کې کار کوئ باید تاسو سره فری سپیس وي. او بل دا چې تاسو سره هغه لومړني کلاس کې په دې SSD باندې خبرې هم کړې وي چې تاسو باید تیز سپیډ هارډ ډیسک ولرئ. تاسو وینډو باید په SSD کې انسټال کړئ، کوم چې تیز سپیډ هارډ ډیسک دي
هغه تاسو ته پروګرامونو کې ډیره زیاته فایده درکوي. کمپیوټر مو فاست چلیږي او پروګرامونه هم تیز ورسره چلیږي. همداشان دا ګوره اوس ما سره 19 جی بي سپیس خالی دی، نو تاسو باید هرمیش په سی کې یو 50 جی بي فری سپیس ولرئ، چې دا نه وي د 60 جی بي خو باید تاسو سره فری سپیس وي، ځکه چې کله تاسو ډیر غټ پروجیکټ کوئ دا ټول فایلونه په یو کمپریس فایل وي د پوټوشاپ په سی کې زه به تاسو درته وښیم. هغه هلته څه وکیږي، هغه 5 جی بي 10 جی بي 50 جی بي داسې پسې غټیږي، نو هغې دپاره باید تاسو ایکسټرا سپیس ولرئ. همداشان ګوره که تاسو غواړئ چې سی کې ما سره ځای نشته نو بیا دا سی ډي اکټیویټ کړئ، دا کنیکټ کړئ. نو ګوره دلته اوس به تاسو فایلونه بیا په دې اف ما سره جدا ډیسک دی هغې کې څه وکیږي، نو دې کې زیات سپیس دی، دلته به یو فایل جوړیږي لګیا به وي. نو موږ غواړو فی الحال سی انتخاب کو. او دا چېرته څه وکیږي، نو دلته چې تاسو راشئ ګوره دلته راشئ ګوره ما سره خپله لوکل ډیسک سی دی، یوزر ته ولاړ شئ، پیس ته ولاړ شئ، اپډیټ ته ولاړ شئ، لوکل ته ولاړ شئ، ګوره دا ټیم فایل دی. دلته چې راشئ ګوره دا ما سره 2 پوټوشاپ انسټال دی، یو 2019 دی یو 2020 دی. ګوره دا ما سره دغه فایل چې دی دا 8 جی بي سپیس ما سره دلته په دې فایل کې سوی دی. دا ګوره سی کې څومره ځای نیولی دی، دا وګورئ تاسو دلته دومره سپیس تاسو نه نسی. نو کله چې پوټوشاپ بند کړئ د دواړه فایلونه ډیلیټ کړئ تاسو سره په سی کې ځای پیدا شي. بیا چې کله نوی پوټوشاپ خلاص کړئ نو دا به تاسو سره دوباره بیا جوړ شي. دلته چې څومره فایلونه دا ډیلیټ کړئ. نو له دې وروسته ګوره مونږ دلته راځو په دیز کې مونږ په کیش باندې خبره کوله. ګوره کله چې تاسو ویب دپاره کار کوئ هغه خو لو سایز کم وي، په لو پکسل کې جوړیږي، نو هغې دپاره تاسو سره د کیش لیول چې دی باید دومره وي. او دا هیسټري سټیټس لیول چې دی ګوره دلته چې موږ تاسو څه کوو دا دلته په دې کې څه وکیږي، دا تاسو سره باید څومره وي 50 وي 100 وي، تاسو څومره ورکوئ، زیات ورکوئ کم ورکوئ، دا به تاسو سره دلته دا هیسټري درته ښیي چې ګوره تصویر تاسو اوپن کړی دی، میک لیر ما اخیستی، فري ټرانسفارم مو استعمال کړی دی، دا ټول دلته تاته شو کیږي. دا شان غواړئ ډیفالټ ایمیج دپاره دومره پکار دی، لکه له نیو ډاکومنټ نه تاسو ایمیج اوپن کوئ نو هغې کې بیا لږ ښه کوالټي کې سیو کوئ، نو هغه بیا تاسو سره دومره ټایلز د کم کیش یا سایز چې کم دی هغه دومره پکار دی. نو کله چې تاسو دلته د هوج پکسل ډایمنشن د های ډیر های کوالټي ایمیج تاسو هغه کوئ چې ډیره غټه فاصله ولري، نو هغې دپاره بیا تاسو سره ګوره د کیش یا لیول چې دی دا غټیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. او بل دا چې کله تاسو دا وکې کې تاسو غواړئ ایکسټرا فایلونه چې کم تاسو سره جوړ شوي وي نو دلته دې ته به راشئ او دیس کې به د آل بټن ووایئ، دا به ټول صفا کوي. دې ځای څخه ګوره دا ټول هیسټري ختم شو. ډیټ ته به راشو، بل آپشن موږ سره جنرال ته به راشو، دلته به وګورو بل موږ سره دی ګایډ ان ګریډز. دلته ګوره تاسو سره د سیان کلر دی د ګریډ دپاره، تاسو غواړئ مثلا یو ګریډ دلته راولئ، دلته راشئ ویوز ته، ویوز کې مثلا زه نیو ګایډ اخلم، دې کې ګوره زه مثلا 50% مین نه یو هغه اخلم ګایډز اخلم لاین، دلته به کې ګوره دا په مینس کې راغلو. یا مثلا زه دلته راځم یو بل اخلم، زه مثلا ورته وایم ګوره دا په پکسل کې تاسو ته ښکاري، نو د دې سیټینګ موږ دغه نه کوی شو 50% د دې ځای څخه ګوره یو بل لاین موږ واخیستو، نو دا ګوره پر پکسل کې ښکاري. که تاسو غواړئ دا چینج کړئ نو دلته راشئ یونټ رولرز ته، د ګوره تاسو غواړئ نیو ډاکومنټ پروسیډ تاسو ته په څه شي ښکاري پکسل انچ یا سانتي متر کې. عموما موږ دلته انچ استعمالوو، عربي هیوادونو کې سانتي متر زیات یوز کیږي. رولر چې دی تاسو په پکسل کې غواړئ انچز کې غواړئ نو دا بیا تاسو ته هلته بیا سانتي متر یا انچز ښکاري. نو دا مهم شی دی چې تاسو باید په دې پوه شئ. او بل ورسره څنګ کې دغه کلرونه چې دي که چېرته تاسو بیک ګراونډ رنګ چې دی همداسې شین وي لکه دلته چې دا د کم د ګډ لاین چې کوم رنګ دی نو بیا تاسو د دې نه د کلر ځان ته بدل کړئ، نو دا بیا بدلیږي تاسو لپاره. نو دغه سیټینګونه چې دي دا ډېر مهم دي چې باید تاسو په دې پوه وئ. نور هم بعضې سیټینګونه دي چې هغې کې فی الحال نور کار پکې نه کوو، وجه دا ده چې کلاس اوږدیږي، بیا به انشاءالله په راتلونکو کلاسونو کې په دې باندې کار کوو. دا موږ سره د اډوبي پوټوشاپ پرافرنسز یا سیټینګ باندې دریم ویډیو درس
ان شاء الله چې راتلونکی کلاس بل دې څخه هم خوندور او ګټور وي. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه او ټویټر او نور اکاونټونه هم د سره لایک او فالو کړئ ترڅو چې په وخت تاسو ته زموږ د ویډیو درسونو معلومات او لینکونه رسیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.